سلامونه او خواږه احساسات. د سویلي پښتونخوا د ژوب د سیمې د ازادۍ د وسلوالې مبارزې ستر اتل غازي سید پالیر شاه خوستي پر ژوند په 1986 کښې هند فلمي انډسټرۍ یو فلم پالیر خان جوړ کړی و. دې علاوه د هند نوموړي لیکوال ګلشن نندا یو ناول او پی ټي وي 14 کسته یو ډرامه هم پر جوړه کړې وه. د نیکبختۍ خبره دا هم ده چې پالیر خان خوستی زموږ او د فرنګي سامراج په یاداشتي یعنی ایډمنسټریټیو رپورټ کښې ژوندی ساتل سوی دی. کنې د پښتني تاریخ داسې ډیر اتلان سته چې موږ یې نه پیژنو. پالیر شاه خوستی په کال 1880 کښې د ګڼو شاه خوستي په کور کښې د ژوب د خوستیو په سیمه کلي دیوال کښې زیږېدلی و. پالیر شاه خوستی په خپلو 4 وروڼو کښې پر 3 نمبر و چې مشر ورور یې باجې شاه خوستی، دوهم یې صالح شاه خوستی، دریم یې دی په خپله پالیر شاه خوستی او څلرم کټا شاه خوستی و. له دې سره 2 خوندې یې هم وې چې یوه نرګوسه او یوه بلوڅه نومېده. نرګوسه خور یې د بابړو د نامتو ملک سیفو خان بابړ کور ودانه وه. پالیر شاه خوستی د ځوانۍ برته رسېدلی و چې کله فرنګي سامراج د دې سیمې د نیولو په کار منګولې ولګولې. په کال 1910 پالیر خان چې کله د فرنګي خلاف د وسلوالې مبارزې اعلان وکړ نو اول ځل د سلیمان خېلو سیمې ګلکس ته لاړی. اول ته د سردار فتح خان په سیمه کښې اوسېدی. سامراج کله په دې پوه سو چې پالیر شاه خوستی له دې سیمې څخه لاړی نو هغو د پالیر خان په پلرني کلي دیوال کښې یو تاڼه یا چاونۍ جوړولو هڅه وکړه. پالیر شاه چې کله په دې خبر سو نو له ګلکس څخه سره له خپل لښکر راغی او پر فرنګیانو یې یو زورور برید وکړ او ډیر فرنګیان یې ووژل. دلته د پښتني فولکلور د خوستیو او بابړو په منځ کښې دې ځای ته د پالې د واردات پرشه ویل کاږي. دا روډ پر دې خوا خوستی، کبزیې، حمزازیې او مخته بیا میختر او لورلایي ته وتلی دی. کم چې به د فرنګیانو کانوایانې پر دې لیاره راتلې نو پالیر شاه خوستی به د دې غره شاته دې کانوایانو ته ناست و او پر هغو به بریدونه کول. تنګي ته د خطو لاره ډیره خطرناکه وه. که څه هم موږ ځوانان وو او په دې سفرونو عادت وو خو بیا هم ډیر ستونزمن وو. طوفاني باران دی. الله دې وکړي چې زموږ دا هڅه او زموږ دا کوشش کامیابه سي چې موږ تاسو ته د پالې تنګۍ د ښکاره کړو او د واردات هغه ځای د ښکاره کړو کوم چې د پالې د تنګۍ او د هغه د استوګنې ځای. مننه. پښتانه سرتیري اتلان که د مغول خلاف وو که د فرنګي د سامراج له ځوابي وار څخه د ځان ژغورنې لپاره به په داسې غرو کښې اوسېدل چې کوم ځای باندې موږ موجود یو دې ځای ته پالې تنګی ویل کاږي. دا هغه ځای دی چې پالیر خان خوستی او د هغه نور ملګري به په دې ځای کښې اوسېدل. راځئ له موږ سره اوسئ چې تاسو ته د ښکاره کړو. راغی پالیر شاه، راغی پالیر شاه، راغی پالیر شاه، ورسره پښتانه وروڼه دي. راغی پالیر شاه، راغی پالیر شاه. دا هغه اخري پړاو دی چې د دې وروسته به تنګي ته ورکښته کاږو. پالیر شاه خوستی د فرنګي سامراج خلاف 10 کاله دوامداره توګه چرکي جنگ ساتلی و.
برټش سامراج چې کله د پادشاه له مسلسل بریدونو څخه ستړی سو نو په کال 1940 کې په پښتني رواج جرګه سیستم باندې نواب محمد خان جوګیزئی ته راهداري ورکړه چې موږ د پادشاه مطالبات منلي دي. فرنګي سامراج د پادشاه خوستي ټول مطالبات ومنل خو له سیمې څخه یې بدر کړ او په سنځاوي کې یې مځکه ورکړه چې اولاده یې اوس هم هلته آباد. د پادشاه خوستي او فرنګي سامراج ترمنځ ډېرې جګړې سوي چې د ټولو یادونه دلته په دې ویډیو کې ډیره ګرانه ده. که تاسو غواړئ چې د دې پوره معلومات ترلاسه کړئ نو د سید عبدالواحد شاه خوستي یعنی د پادشاه خوستي د لمسي لیکل شوی کتاب ازادي کې عظیم مجاهد ولولئ چې تاسو پوره معلومات ترلاسه کړئ.